نه د افغانستان نړیوال جام سفر پای ته ورسید او ډیر ملت دعاګانې وکړې، ډیرو خلکو کاناډا د پاره هم وکړې، افغانستان د پاره هم، خو هغه چا د پاره چې یوه دوه ونه شوه، نیوزیلینډ د هغه ګلن فلپس راغی، درز غوبل یې جوړ کړ، ویسته یې کیسه ور ختمه کړه. هغه د خو زه خیر د هغې خبرو ته ور نه ځمه. مهمه د دعاګانو سره کله کله به ګوره وی لک فیور د بریو. ستا خپل ټیم باید سی ټیم جوړ کړي، ستا ټیم کې باید داسې کسان ونه لوبېږي چې هغه 22 کاله په کرکټ باندې هغه وخت نه شروع کړی چې هغې وخت کې مثلا ته اوس انډر 19 راواخله او نړیوال جام کې ور واچوه چې ډېر هاید لیول ټیلنټ نه فیل کېږي به. همداسې چې کوم پخواني پلیران دي لکه محمد نبي، ګلبدین او یا داسې آوټډیټډ پلیران لکه د فضل حق فاروقي یا دا بل ته چې ډېر زیات چانسونه ورکړه د لیفټ هینډر صدیق اتل، دغه پلیران په ځای باید ته همیشه اپډیټډ ښه ټیلنټ راولي. افغانستان د استعداد نه ډکه خاوره ده. دا زه همداسې د ځانه نه یم چې صرف افغان یم، ما کتلی دي زمونږ خلکو کې ټیلنټ شته، خو موقع به څنګه ورکوي چې اوس یو سړی 22 کلنې 15 کلنې او هغه ځان په انډر 19 کې واچي، هغه انډر 19 نړیوال جام هم درته وګټي، هغه ستا کرکټ ته هېڅ فایده نه کوي. همداسې محمد نبي د خپل عمر راکم کړی دی، 100 خو پورې بیا هم ولوبېده. نو خبره دا ده چې نور محمد نبي صاحب په دې ملت باندې رحم او کرم وکړه او د استعفا ورکړه، ګلبدینه ته هم ورکړه. ګورئ بعضې دغه راشي هغه زه ورته چمچه خبریالان یم، پوه شوې که نه، شینواري سپیکس د حق او سچ آواز دی، وروره خفه کېږئ به نه چې څوک چمچهتوب کوي هغه ته به چمچهتوب یو، او هغه بین المللي سپیره چې دی هغه ته به خامخا بین المللي سپیره یو. که حق خبره کوئ نو د محمد نبي په دې ټول کیریر کې راواخله دومره میچونه یې راته ګټلي نه دي څومره چې یې بایللي دي، مګر بیا هم موږ ورته یو چې بس خدای ته وګوره، بس تیری لاړ شه. ځایناسته دوی راشي ځایناسته یاده کړي، او ځایناسته دا پښتو خبره ریپلیسمنټ یو خدای مې غرق نه که چې اوس مثلا د ځایناسته سچن ټنډولکر ګرانه وه، د ویرات کوهلي ګرانه وه، د روهیت شرما ګرانه وه، د دغه دا بل سانګاکارا ګرانه وه، انضمام الحق ګرانه وه، د سعید انور ګرانه وه، براین لارا ګرانه وه. پلیران دا و پوه شوې، د هغوی ځای ناسته ګرانه وه، مګر لاړه خپل وخت سره. مایکل کلارک لاړه، ګریم سمیت لاړه. کوم سړی چې 2-3 کالو راسې پرفارمنس نه کوي، ته خدای ته د تیر نړیوال جام نه راواله. هغه زه خو په دې باندې ایشیا کپ کې ډېر سخت خفه شوم که نه چې موږ میچ بیلو د سریلنکا راغله چیز یې کړه، په ویلا لګې باندې شپږیزې ووالې وژه 6 کاله دا نور لوبېږي، په دغې باندې خفه شوم. دغه یو نه بغیر کله د سکور کړی دی. کوم وخت کې چې ضرورت یې ایکسپیرینس کس را میدان ته شي، هغې وخت کې ایکسپیرینس کس داسې شاټ والی دی ټک مخامخ یې کیچ ورکړی دی. ته خدای دا اوس ګوره دې په ځای چې اوس موږ دې خبرې راچېړل شروع کړو، محمد نبي صاحب په مخه دې ښه، په مخه دې زیړي ګلونه، یو جهان مننه چې کوم خدمت شی دې کړی دی هغه کافي دی. نور ځه ګلبدینه شکر وباسه چې د نوم ګلبدین سره دې دومره کرکټ وکړه. ګلبدین نوم د افغانستان د هیچا هم ښه نه راځي بغیر د یو څو کسانو نه. نو وروره نور کرکټ مه تباه کوه، پایه عزت کې لاړ شه. هماغه یو هغه 50-50 دې ښه وه، دا ونس ان بلو مون راځي، هر کسی کا ایک دن ہوتا ہے. پوه شوې، هغه بالی ووډ ډایلاګ بنویم ځکه هغې کې دغه و، پوه شوې ټکی غلط و. نو وروره ښه په کلار لاړ شه. ټیمریا فضل حق فاروقي دا زه به چې هم دا ایکټینګ دی کوه چې هر شی کوي، ته چې په ځان کار ونه کړې، زه ګوره د ټیلنټ خلاف نه یم، کېدی شي په ځان کار وکړې ډېر ښه شي بیا یې راوله، اټس فاین، مګر داسې مه راوله چې وختي یې ډراپ کړی ورلډ کپ ته یې راوسته په څه شي پرفارمنس دی. باید پرفارمنس وکړي او د ډیت بالر خو دا دی نه وروره. اولې ورځ نه مې در باندې چلیپا راکاږلې ده. شینواري سپیکس د حق او سچ آواز دی، مړه چاته ویلي چې نه هغه نه دی، او چې چاته مې ویلي چې هغه دی. اوس مثلا رحمان الله ګربز بار غلطیانې کوي، بار غلطیانې کوي، خو اولې ورځ نه مې ویلي چې استعداد ټیلنټ نه ډک دی، د ټیلنټ نه باید 100% استفاده وشي، مګر ټوله 20% هم ترې نه کېږي، 30% هم نه کېږي. فضل حق فاروقي نه دی. صدیق اتل ډیر چانسز ورته ملاوټ شو، لاړ شه ډومestic کې بل ځای کې ځان سیټ کا چې کله صحیح شوي چانس به درکو کې نه. زبید اکبري should get a long run, that's it.
اوپننګ کې زبید اکبري ډیزرو ا چانس ډېره خواريانې کړي ډېر دغه کړي د محمد نبي زیناستې په ځای فینیشر جوړ کړي زوري نه د بعضې ټیم فینیشران دا وفي الله ترخیل سپین بالینګ ښه وهي یا دا یا فرمان صافی یا نور داسې ډېر کسان دي چې اوس به دلته خلک نومونه په کامنټونو کې ولیکي چې هغوی پرفارمنس ورکوي هغه راواخله نو ځوانانو ته باید موقع ورکړل شي ټیم داسې ټیم جوړ شي چې هغې کې 15 میچ ویننګ پلیران چې موږ هر دغه ته ورځو چې دعاګانو باندې زموږ کم انحصاري او په ټیلنټ په استعداد او په ګراوند فیکټ باندې زیات داسې چې هر پیچ دپاره هر کنډیشنز دپاره موږ سره پلیران چې بیټسمینان ټاپ راسري ورسره یو 145 پلس بالر پیدا کول هیڅ ګپ نه دی مامین دا ګپ دا هیڅ خبره نه زما دپاره یو 145 پلس بالر پیدا کول دا دومره ګران کار نه دی دې دپاره لږه خواري غواړي او بل کوچنګ سټاف کې ګوره کوچنګ سټاف کې باید کیوین پیټرسن سره خبره وشي په دې باندې بیا بیله ویډیو بل وخت کې وکړم خیر خو فاست بالر داسې او سپینر چې دی نور ښایسته ټیلنټډ صحیح سپینران چې میچ ویننګ سپینري چې داسې نه وي چې وروره چې بګ نیمي او وروره لیګ کې پرفارمنس ښیي او چې دغه ته راځي میچ ته داسې ریګولر دغه شي داسې نه داسې چې سم د افغانستان سره هغه جذبې والا دغه را پیدا شي خیر په دې بیا نوره خبرې کوو اوس خو ډېر اوږده شوه په لوی الله مسپارم خدای په امان سلام علیکم